در آستانه ماه مبارک رمضان، ریاست امور شهدا و معلولین ولایت غزنی با همکاری یک نهاد خیریه برای 600 فامیل از شهدا و معلولین کمک‌های مواد غذایی توزیع کرد. مولوی سید محمد ابو عرفان، آمر شهدا و معلولین این ریاست میگوید این کمک‌ها شامل آرد، روغن، لوبیا، دال و بوره می باشد. آقای عرفان همچنان از سایر نهادهای خیریه و افراد توانمند می‌خواهد که در این ماه مبارک رمضان دست نیازمندان را گرفته و در رفع مشکلات آنان سهم بگیرند. موږ په نورو خیریه بنسټونو، مؤسساتو او سرمایه‌دارانو دا غږ کوو چې دوی د هم د روژې په دې مبارکه میاشته کې علی الخصوص او په نورو عادي وختونو کې د دغه خیریه بنسټ په شان د ټولنې د دغه اړمن قشر لاسنیوی وکړي او وخت په وخت خپل مرستې ورسره وکړي. در همین حال خانواده های دریافت کننده این کمک ها با ابراز خرسندی از این اقدام استقبال کرده و خواهان ادامه و افزایش چنین کمک ها در آینده هستند. کور کې معیوب لرو، مثلا دا مرستې د موږ دپاره د معیوبینو لپاره راغلي دي، نو دا څه هم داسې خاص مرستې خو نه دي جنیني چې خو بیا هم ښې دي نه، او موږ غواړو چې له امارت نه موږ سره مرستې وکړي، دولت نه، مؤسساتو څخه موږ ته پاملرنه وکړي. خلک مو بېوزله دي. ما امروز کمک دریافت کرده ایم، ولی امزو اتحادیه که قدیما کمک کرده ما از او بسیار خوشحال هستیم، ولی در آینده ما خواهیم قدیما کمک شود، ولی این کمک بخش ما بسنده است برای فعلا، ولی در آینده ما از اویا میخواهیم قدیما کمک بیشتر کنند. قابل ذکر است که این خانواده ها که در رفع دفاع از کشور عزیزانشان را از دست دادند یا با مشکلات جسمی و معیشتی روبروند، بیش از هر زمان دیگر و حمایت و همکاری نهادهای دولتی و خیریه نیاز دارند.